خوشحالي افغانستان کې د یو تاریخ روایت پای لا خو مو په زړونو دی پروت غم لکه خمار خوشحالي غم لکه دا هغه ځوانان دي چې د یوې کورنۍ یوې ټولنې او یو هیواد هیلې ورپورې تړلې وي خو دوی په هغو وژونکو توکو اخته شوي وو چې د رغېدو چانس او هیله یې نوره پای ته رسېدلې او ژوند یې د یوه وژونکي ګړنګ پر غاړه و زه ډېر لوپر سړی یم خو سپین ږیری پلار مې ساتي د ننګرهار اوسیدونکی محمد اسلام هم یو له همدې ځوانانو و چې 6 کاله وړاندې یې نشهیي توکو ته مخه کړه دی وایي دا ټول کلونه د نشهیي توکو په کارولو سره د ژوند له هرې برخې محروم و او شپې ورځې یې تور تم کې تېرولې له نشهیي توکو راګرځېدلی محمد اسلام خپله کیسه داسې کوي 6 کاله مې کېږي چې نشه مې شروع کړې وه هغې نه مخکې خو ما نشه چې مې نه کوله کار روزګار مې کوو مور او پلار له مې خدمت کوو نور عوام له مې خدمت کوو بس بیا هغې نه بعد وخت تېرېدلو اقتصاد ضعیفه و بس وضعیتونه خراب و بس همداسې بس مونږ هم بس بیا په نشو توکو باندې راواوښتلو محمد اسلام وایي د تیرې ادارې پر مهال د عسکر په توګه دنده لرله او له هماغه وخته په دې وژونکو توکو روږدی شوی و زه خو مخکې تقریبا د امارات اسلامي نه مخکې په وظیفه کې وم ملي اردو کې په سنګین ولسوالۍ هلمند کې مې وظیفه وه 215 میوند کل اردو کې انجینر مین وم په سنګین ولسوالۍ کې زما وظیفه وه 6 میاشتې مې پاتې وې 2.5 کاله بعد کور ته رالم 2.5 کاله بعد نه بیا لاړم چې بیا لاړم زه دا 6 میاشتې به پوره کې ترخیص به والیم دلته کور خواوشا کې ننګرهار کې یا کابل شم دلته به کوم ځای کې ځان له وظیفه والي ترخیص باندې هغې نه بعد بیا چې ترخیص ته ونه رسېدم دی سپین ږیري پلار او سپین سرې مور د یوه ښه ژوند او هغوی لاسنیوي په هیله رالوی کړی و خو بې خبره له دې چې زوی به یې له کورنۍ ټولنې او ژوند بلا واټن واخلي له نشهیي توکو د راګرځېدلي پلار میاګل وایي د زوی لپاره یې ډېرې هیلې لرلې خو له تېرې ادارې ورته دغه وژونکی میراث پاتې او د دوی ټولې هیلې یې له خاورو سره خاورې کړې مخکې خو چې عمر یې کم و نو ډېر ښه مزدوري م کوله او کور ته یې راوړل دا دغه مخکینی نظام کارنامې دي په حقیقت سره موږ جوړ لېږلی دی دا جوړ تللی دی بلکل فعال تللی دی مزدورۍ ته تللی دی اردو کې و دا د هماغې نظام کارکردګي ده چې دوی ته دا مواد مخدر تیز نظام ورکړي دي دوی خپله دومره تکړه نه و نه دوی چې کوم قمندان یا کوم بریدمن یا چې هر څه و د هغه ځینه ماته لیونی راغلی دی د زوی له امله د ژوند بې برخلیکه بړبوکۍ وهلی میاګل وایي د محمد اسلام دې حالت یې د مور په ګډون ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ کړې ده صاحب هغه حالات اوس به زه تاسې ته څه ووایم لکه اوس دا اوس چې دوی دا ترانه ویله هم لکه ما د ژړا په حالات کې وم که نه هغه کوم حالات چې په مونږ تېر شوی دی خو زه بیا هم شکر دی اوس هم کله فشار ټیټه و کله جګ همیشه د هغې فشار جګ وي ولې جګ وي زوی په دې حال دی زه په دې حال یم ټیک ده زامن زما نور هم شته خو دا پکې بدبختۍ سره مخ شو نو په دغې وجه باندې بس غم لکه خمار خوشحالي محمد اسلام له 6 کلن اعتیاد وروسته د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو لخوا ونیول شو او تر درملنه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې 4 میاشتې حرفوي زده کړې ورکړل شوې نور زه تلمه کار له دې ټایم کې چې کار له تلمه بس د ساقي خانې خواله لاړم ساقي خانې خواله لاړم او زه ځان ته به خپل مال به والې 400 شاو همداسې به کار له م لاړ شي او مال به دې م ځان ته والې نو دې ټایم کې چې مال مې اغوسته چې ګورم جمعواري شروع وه بس جمعواري شروع وه زه م ورغلم چې ګورم څه خبره ده چې ایسته بس دې ټایم کې بس زه یې ونیولم چې ونیولم بیا کمپ امید ته یې راوړم کمپ امید کې مې یو څه وخت تېر کړو بیا دلته یې راوړلو دلته چې راوړو کمپ اغوسته چې راوړلو بس هغې نه بعد یې مونږ بیا
د درسونو ته معرفي کړلو. دی اوس هغه پخوانی روغ دی محمد اسلام نه دی بلکې د ودانیو برېښنا برخه کې یې مسلکي زده کړې کړي او نن یې د فراغت مراسمو ته پلار له ننګرهاره کابل ته راغلی. دی له رسنیو سره د خپلو تیرو تروږمیو کیسې کوي او له اسلامي امارته مننه کوي چې له تیارو یې ژغورلی او د رڼا لارې ته یې برابر کړی دی. محمد اسلام تمه لري چې له دې وروسته به خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کوي. دې نه وروسته خو به اول مونږ سره چې دولت کمې ژمنې کړي اول دې راسره دا پوره کړي چې مونږ کار زمینه مونږ ته برابره کړي. که نه مثال ته کور یې ودان الله دې ژوندي لري الله دې ورسره ښه وکړي چې دومره یې مونږ دې ځای پورې راورسوو د هغې مردارۍ او د هغې بد حالات نه یې مونږ دلته راورسولو خو مګر اوس دومره دوی پاتې چې مونږ سره دغه ژمنې کړي د وسایط او ځینو ته یې ورکړلې او ځینو ته انشاءالله وایي خریداري کېږي مونږ ته ویلې او تاسو ته به درکړه شي چې دا یې راکړو نو انشاءالله الله نه امید لرو چې خپل 15 وخته مونځ او دس به کوو خپل وطن ته به دعا کوو او خپل مور او پلار ته به خدمت کوو یو مړی رزق حلال به ګټو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دغه اختصاصي مراکز څخه چې له احتیاط څخه رغېدلو هیوادوالو ته په نظر کې نیول شوي دي. دوی د فراغت د سندونو ترڅنګ هڅه کېږي چې دوی ته په هغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کړي کاري وسایل او ابزار ورکړي چې خوشبختانه نن د خیاطۍ په حرفه کې دوی ته کاري وسایل برابر شوي وو هغه به توزیع کېږي او دغه پاتې 4 حرفې چې دي د دوی لپاره هڅې روانې دي چې امکانات ته په کتو سره هغه تجهیزات هم برابر شي او په راتلونکي کې د دوی ټول مشخصات موږ سره شته ده. بیا به چې کله د تجهیزات آماده شوه دوی راغوښتل کېږي او کاري وسایل ورته سپارل کېږي انشاءالله. دا یوازې یو کس نه دی چې نن له حرفوي زده کړو فارغېږي بلکې شاوخوا 1500 کسانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فني او حرفوي زده کړو له مرکزه د خیاطۍ ودانیو برېښنا کورنیو برېښنایي وسایلو ترمیم د غراز بوټ او بکس ګنډلو برخو کې تر 4 میاشتنیو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه او نوی ژوند پیل کړ. له نشهیي توکو بیرته راګرځېدلو دغه فراغت غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال وایي د کابل په ګډون د هیواد ګڼو ولایتونو کې د فني او حرفوي زده کړو مرکزونه لري چې تر دې مهاله یې تر 50,000 زیات له نشهیي توکو راګرځېدلي تر زده کړو وروسته فارغ کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په دې برخه کې خپل دروند مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د کابل په شمول مختلفو ولایتونو کې د خپلو فني او حرفوي زده کړو له مرکزونو څخه 50,000 څخه زیات له احتیاط څخه رغېدلي اشخاص فارغ او د تصدیق پاڼو سربیره په هغو کاري وسایلو هم دوی ته ورویشلي دي. د کار چارو مرستیال وایي نړیواله ټولنه د اسلامي امارت سره د بدیل معیشت او کرنې میکانیزه کولو برخو کې رښتینې مرسته وکړي. نړیواله ټولنه ته هم پکار ده چې دا ستره لاسته راوړنه د بغض او عداوت له امله هېره نه کړي بلکې په دې لاره کې د افغانستان د اسلامي امارت سره د بدیل معیشت د موندلو او د زراعت میکانیزم کولو کې رښتینی رول ولوبوي. پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته ټول هیواد کې د نشهیي توکو پر تولید قاچاق او کارونه بشپړ بندیز ولګېد او د سلګونه زره په نشهیي توکو روږدو درملنې بهیر پیل شو چې تر دې مهاله یې ډیره برخه خپلو کورنیو سره یو ځای او یو شمېر یې لا هم تر درملنه لاندې دي. جبار ساحل، حریت رادیو، کابل.